نما دل شکر هم شیرین دا حبیبا دما خرنا دل مرڅخه هم سپین دا حبیبا. د هوا رادیو معزز او درنو اوریدونکو په سلامونو او مینه مو د پیغمبرانو د کیسو په لړ کې د عیسی بن مریم علیه السلام کیسې ته راغواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د عیسی علیه السلام دوره راځي. هغه زموږ له پیغمبر صلی الله علیه و وسلم څخه وړاندې وروستی پیغمبر دی. په دغه کیسه کې د الله تعالی اراده، د الله تعالی مطلق قدرت او د الله تعالی دقیق حکمت ځلیږي. د ده ټول کارونه خارق العاده وو. د ده زیږېدنه هم خارق العاده کار و. عقلونه د ده د زیږېدنې په هکله حیران شول او طبیعي قوانین یې په وړاندې نسخ شول، او هغه چاته چې په دې هکله باور کول او منل ګران وو چې په طبیعي قوانینو باوري وي، لکه الله تعالی چې له منځه نه ځي، داسې کس هم ورباندې باور نه کولو چې په تجربه، مشاهده او د طب او طبیعت په احکامو ایمان ولري، لکه ناموس بدلون نه قبلوي. هغه څوک یې هم نه قبلوي چې د الله تعالی قدرت یې هیر کړی وي، چې په هر څه قادر دی او د ارادې مخه یې څوک نشي نیولی، او امر یې داسې دی چې د یو شي تحقیق وغواړي د کون شه په کلمه یې رامنځته کوي. او دغه شان ایمان لرل هغه چاته اسانیږي چې په الله تعالی باندې د قادر او اراده لرونکي خالق او صانع خدای په توګه ایمان ولري. الله تعالی هغه ذات دی چې د هر شي پیدا کوونکی، له نشت نه د وجود ته راوستونکی، شکل او صورت ورکوونکی دی. د هغه ډیر غوره نومونه دي. ټول هغه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي په پکۍ سره د هغه ستاینه کوي. هغه چې په هر څه برلاسی او د حکمت څښتن دی. له اوبو او خټو څخه او له مور او پلار پرته د آدم علیه السلام د پیدا کولو په پرتله داسې پیدا کول ډیر باور کولو ته نږدې دي چې یوازې له پلار پرته له مور څخه زیږېدنه وشي. الله تعالی وایي په تحقیق سره د عیسی علیه السلام د پیدایښت مثال د الله تعالی په نیز د آدم علیه السلام د پیدایښت د مثال په شان دی، چې له خاور څخه پیدا کړ، بیا یې ورته وویل بشر شه، نو د بشر په شان جوړ شو. د عیسی علیه السلام ټول کارونه حیرانونکي وو. د ده پیدایښت په داسې وخت کې وشو چې یونان په عقلي او ریاضي علومو کې اوج ته رسېدلی و او طب ډیر پرمختللی و. یهودیت چې ډیر پیغمبران پکې تیر شوي وو د خپل عصر علومو ته تابع وو. د دوی په منځ کې د روح او د روح اړوندو شیانو څخه انکار شهرت موندلی وو. دوی عادت اخیستی و چې هر شی به یې په مادي توګه تحلیل کول. نو د دوی په نیز هیڅ داسې شی وجود نه لري چې یوه پیښه هم داسې نه مني چې سبب او علت یې څرګند نه وي. نو هغه معجزې چې الله تعالی عیسی علیه السلام ته ورکړې وې د دغه شان تنګ مدي عقل لپاره درملنه وي، او دغه معجزې د همغه زمانې اړتیا او د همغه زمانې آواز وي. یهودانو ظاهر او پوستکي ته کتل، مغز ته یې پاملرنه نه کوله. دوی د ظاهر ته پاملرنه کوله، حقیقت ته یې توجه نه کوله. دوی د عناصر وینې درناوی کې زیاتی کولو او له مال او مادیاتو سره یې ډیره مینه لرله. دوی په دنیا کې ډوب شوي وو، زړونه یې سخت شوي وو، طبیعتونه یې سخت شوي وو. دوی له کمزورۍ سره نرمېدل، په بېوزله یې مهرباني نه کوله، او هغه څوک چې په رګونو کې به اسرائیلي وینه روانه نه وه د حیواناتو، سپیانو، بېسا جسدونو په شان کړنه ورسره کوله. دوی ځواکمنو او شتمنو ته تابع وو او په کمزورو او کشرانو باندې یې تیری کولو. د بېوسۍ پر مهال نرم کېدل. اوږد وخت په سوریې او فلسطین کې د روم د پاچاهۍ پر مهال دوی خوار او ذلیل اوسېدلو. په دوی کې د نفاق، دوه مخۍ، هیله جوړولو، د دسیسې جوړولو او پټو پلانونو جوړولو خویونه پیدا کړي وو. د پیغمبرانو سپک ګڼل، په پیغمبرانو باندې د تیری کولو جرأت کول، ان د هغوی وژل، په دینی تعلیماتو لوبې کول، سختی کول او جامد اوسېدل او د انساني عاطفې کمزورتیا په دوی کې زیږېدلې وه.
د دوی د زیاترو زړونه د الله تعالی له خالصې مینې په انسان باندې د مهربانۍ کولو او د انسانیت له درناوي کولو څخه خالی وو او نږدې وو چې دوی په غم کې د ګډون مساوات نیکۍ او کرم مناګانې هېرې کړي. دوی په پیغمبریو او رسالتونو ایمان درلود. په دوی کې ډېر پیغمبران تیر شوي وو. د دوی صحیفې د هغوی په خبرو ډکې وې، خو دوی په وروستۍ زمانه کې په داسې څه ایمان نه لرلو چې د دوی له خواهشاتو سره سمون ونه خوري. هغه څه یې منل چې د دوی د سیرت او اخلاقو تایید یې کوو، خو که چا به په دوی نیوکه کوله یا به یې حسابي ورسره کوله یا به یې سم دین څرګند حق د حالت اصلاح کولو ته بلل، نو دوی به ورسره دښمني کوله. دوی د بهتان او تور لګولو په هکله د حق د پټولو او د دروغو شاهدي ورکولو جرأت او زړورتیا لرله. دوی داسې امت و چې په نورو معاصرو امتونو باندې د توحید د عقیدې د لرلو امتیاز درلود او هماغه مهال په نورو باندې د دوی د غوړتوب راز و او الله تعالی ویلی دی: ای بني اسرائیلو، هغه نعمت په یاد کړئ چې ما در باندې پیرزو کړی و او ما تاسې په ټولو عالمیانو غوره ګڼلی واست. په دوی کې دغه خوی د نورو بت پرستو ملتونو سره د ګډون او ګاونډیتوب له کبله رامنځته شو او د پیغمبر له تعلیماتو څخه د دوی د لرې کېدلو له کبله د دوی عقاید خراب شول. ناپوهه عادات پکې رامنځته شول. په مصر کې د خوسي عبادت وکړ. د عزیز په پکۍ او تعظیم کې دې اندازې ته ورسېدل چې هغه د بشریت له حدودو څخه تیری کړ او بې حیایۍ دوی دې اندازې ته ورسول چې د شرک، بت پرستی، د سحر او کفر اعمال او ځینې نور ناوړه اعمال یې ځینو پیغمبرانو پسې وتړل او د پیغمبرانو په هکله له الله تعالی څخه هم ونه ویرېدل. دوی د دې ټولو باوجود په نسبت باندې ویاړل. په هیلو او خیالونو باندې ډیر باوري وو. دوی به ویل موږ د الله تعالی زمن او د هغه دوستان یو، او ویل به موږ ته له څو ورځو پرته نور عذاب نه رسیږي. د مسیح ژوند، د دعوت او ژوندون یې د دغه ټولو شیانو لپاره مقابله وه. د خپرو شوو عرفونو مقابله وه، د پیروي شوو عادتونو مقابله وه، د رواج شوي قوانینو مقابله وه او د هغو ارزښتونو مقابله وه چې یهودیانو ورباندې باور درلود. د هغو پایلو او اهدافو مقابله وه چې یهودیانو پکې سیالي او وژنې کولې. هغه په ناشنا طریقه وزیږېدلو، په زنګو کې له خلکو سره خبرې کولې، د یوې بېوزله مور په غېږ کې وزیږول شو، د یوې بېوزله مور په غېږ کې وروزل شو، له پیغور څخه په ډکه فضا کې ژوند وکړ، د عظمت او شتمنۍ له څرګندولو څخه یې لرې ژوند وکړ، له بېوزلانو سره کښېناست او له هغوی سره یې خوراک کولو، په هغوی شفقت کولو او له کمزورو او بېوزلانو سره یې مرسته کوله. د فقیر او شتمن، حاکم او محکوم او شریف او خوار ترمنځ توپیر نه کولو. الله تعالی د پیغمبر او وحی مهرباني ور باندې وکوله. دته انجیل ورکړ، په روح القدس او ښکاره معجزو یې د هغه تایید وکړ. الله تعالی به د ده په واسطه د داسې ناروغانو درملنه کوله چې ډاکټران به یې له درملنې عاجز وو. له مور څخه ړانده زیږول شوي او پیس ناروغۍ باندې د اخته کسانو درملنه به یې کوله. د الله تعالی په امر به یې مړي ژوندي کول. د خلکو لپاره یې له خټې څخه د مرغۍ شکل جوړولو او بیا یې پکې سا پوکوله او د الله تعالی په امر به مرغۍ کېدله او خلک به یې د خپلو خوراکونو څخه خبرول او د هغه څه په هکله به یې خبرول چې دوی به په خپلو کورونو کې ذخیره کړي وو. په دې سره یې په هغو شیانو باور زیاتولو چې په تورات کې د پیغمبرانو په هکله راغلي دي. همدارنګه په دې باندې د الهي قدرت خبر راغلی دی. د حس او تجربې عبادت یې دروغجن ګڼلو. نو هغه کسان راپورته شول چې د الهي قدرت له پراختیا او د رباني ارادې له ځواک څخه منکر وو. داسې ټاکنې یې وکولې چې له هغه څه چې دوی زده کړي او مشاهده کړي وو اخوا بل نوی زیات څیز نشته. یهودیانو په ډیرو هغه شیانو کې دروغ ویلي دي چې په خیال کې ګرځېدل او مبالغه یې پکې کوله. د الله تعالی له لوري حلال شوي شیان حرام ګڼل او د الله تعالی له لوري حرام ګڼل شوي شیان حلال ګڼل. نو عیسی علیه السلام دوی د دین
روح، مغز، اصل او حقیقت خواته وروبلل او د الله تعالی مینې ته، په انسانیت رحم کولو او درنوي ته او له بېوزلانو سره مرستې کولو ته یې وروبلل او دوی خالص توحید ته وبلل او له ټولو هغه جاهلي عاداتو او باطلو عقایدو څخه یې لرې وساتل چې د پیغمبرانو په دین کې داخل شوي وو. دغه ټول شیان په یهودیانو درانه تمام شول. له ده سره یې جګړه پیل کړه او هغه یې له یو لوري تورن کړ. تورونه یې ورباندې ولګول، کنځلې او ناوړه خبرې ورته وکولې او د عیسی علیه السلام په پاک لمنې مور یې د زنا تورونه ولګول، وی شړلو او ناوړه خلک یې ورته وهڅول څو زیان ورته ورسوي او د ده په مخ یې لاره وتړله. بیا یې د ده د وژلو اراده وکوله، نو الله تعالی یې ستاتنه وکړه او د دوی دوکه یې شنډه کړله او خپل ځان لور ته یې اوچت کړ. د ده کیسه په قرآن کریم کې ولولئ. ای محمده، هغه وخت یاد کړه چې ملائکو مریمې ته وویل: ای مریمې، الله تعالی تا ته د یوې خبرې زیری درکوي، ستا د زوی نوم به مسیح وي، د دنیا او آخرت مخور او الله تعالی ته له نږدې کړه شوو بندګانو څخه به وي. له خلکو سره به په زنګو او زړوالي کې خبرې کوي او د الله تعالی له نیکو بندګانو څخه به وي. مریم وویل: ای زما ربه، ما ته هیڅ بشر لاس نه دی راوړی، نو زوی به مې څرنګه پیدا شي؟ ملایکو وویل: هو، په همدې ډول به ستا زوی پیدا کیږي. الله تعالی هغه څه پیدا کوي چې اراده یې وکړي، او کله چې د یو کار پرېکړه وکړي نو بس یوه خبره وکړي چې وشه، نو هغه کار وشي. الله تعالی هغه ته کتاب، حکمت، تورات او انجیل ورښایي او بني اسرائیلو ته یې د استازي په توګه لیږي، تر څو ورته ووایي چې ما تاسې ته د رب له لورې یو نښه راوړې ده. زه له خټې څخه د مارغه څیره جوړوم، بیا پکې پوکی کوم، نو هغه د الله تعالی په حکم او اذن سره روغ مارغه شي، او زه د الله تعالی په حکم او اذن له مور څخه پیدا شوي ړانده بنا کوم، پوپیس مرض اخته ناروغان جوړوم، مړي ژوندي کوم او له هغه څه مو خبروم چې تاسې یې خورئ او هغه چې په کورونو کې مو زیرمه کوئ. نو که مؤمنان یاست، دا کارونه ستاسې لپاره خامخا پوره نښه ده. زه هغه تورات ریښتونی ګڼم چې له ما څخه وړاندې راغلی دی، او تاسې ته ځینې هغه شیان حلالوم چې پر تاسې حرام شوي وو، او ما تاسې ته د ستاسې د رب له لورې نښه راوړې ده. نو له الله تعالی څخه وډار شئ او زما مننه وکړئ. بېشکه چې الله تعالی زما پلونکی دی او ستاسې هم، نو باید د هماغه عبادت وکړئ. پس همدا ایک یو روغه او سمه دیاره ده. نو کله چې عیسی علیه السلام ته د هغوی کفر ښه ثابت او څرګند شو، نو ویې ویل: څوک به د الله تعالی په لیار کې زما ملاتړ وکړي؟ حواریونو وویل: موږ د الله تعالی د لیارې ملاتړ یو، موږ په الله تعالی ایمان راوړی دی، او ای عیسی، په دې خبره شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو. ای زموږ ربه، موږ په هغه ایمان راوړی دی چې تا نازل کړي دي، او ستا د رسول مننه مو کړې ده. نو د شهادت ورکوونکو په قطار کې مو ولیکه. هغوی د عیسی علیه السلام پر خلاف پروګرام جوړ کړ او الله تعالی هم پروګرام جوړ کړ. الله تعالی خواره غوره پروګرام جوړونکی دی. ای محمده، هغه وخت یاد کړه چې الله تعالی وویل: ای عیسی، زه تا پوره اخلم، ځان ته دې راپورته کوم او له کافرانو څخه دې پاکوم او ستا منونکي تر قیامت پر کافرانو برلاسې ګرځوم. بیا ستاسو ټولو راتګ ماته دی. زه به ستاسې په منځ کې د هغو خبرو په هکله فیصله وکړم چې تاسې پکې اختلاف لرئ. نو څوک چې کافران شوي دي، په دنیا او آخرت کې به یې په سخت عذاب وربړوم او هیڅ ملاتړ به یې نه وي. او چا چې ایمان راوړی دی او نیکې کړنې کړي دي، نو الله تعالی به یې بدله پوره ورکوي. الله تعالی تیری کوونکي نه خوښوي. دا آیتونه چې موږ یې پر تا لولو، له حکمت څخه ډک پند دی. د الله تعالی په وړاندې د عیسی مثال آدم علیه السلام ته ورته دی. الله تعالی آدم له خاورې جوړ کړ او بیا یې ورته وویل: جوړ شه. نو بس هغه جوړ شو. همدا ستا د رب له لورې حق دی، نو ته له شک کوونکو څخه مه کیږه. د ده د سیرت او دعوت په حق له الله تعالی وایي: کوچني وویل: زه د الله تعالی بنده یم، ما ته کتاب را کړی او زه پیغمبر کړی یم،
او هر چیرې چې یم برکت به راسره وي او امر یې راته کړی چې د ژوند تر پایه به لمونځ او زکات ادا کوم. له مور سره د نیکۍ خوی یې راکړی او له ناروا تیرې کوونکو بدبخته یې نه یم ګرځولی. سلام دې پر ما د پیدایښت په ورځ، د مرګ په ورځ او په هغه ورځ هم چې بیا ژوندی را پاڅول شم. د پخوانیو پیغمبرانو په شان عیسی علیه السلام هم له ستونزو سره مخ شو. مشران او سرداران ترېنه لرې شول، شتمنو او ځواکمنانو پرېښود او په ده باندې ایمان لرل یې عیب وګڼل او دوی ته یې له خپلو منصبونو څخه لرې کېدل ګران تمامېدل، لکه ریاست، مشري او بادرۍ امتیاز. او موږ چې کله هم کوم کلي ته ډارونکی لیږلی نو خپلو شتمنو مشرانو یې ورته ویلي چې موږ ستاسې پیغام منلو ته تیار نه یو او ویلی دي چې زموږ مالونه او اولادونه هم له تاسو نه ډیر دي او موږ سزا موندونکي نه یو. کله چې عیسی علیه السلام ناهیلی شو په دوی کې کینه او کفر ولیدل او پوه شو چې دوی له څرګندو نښو نښانو او ښکاره معجزو څخه منکر شول. د دې باوجود چې په زړونو کې قانع وو، عیسی علیه السلام یې کوچنی وګڼلو ځکه عیسی علیه السلام د شان او شوکت سړی نه و. نو عیسی علیه السلام عامو او بېوزلانو ته پاملرنه وکوله. د هغوی زړونه نرم شول، نفسونه یې صاف شول ځکه دوی د خپلو مټو او خپلو خولو د تویولو له لارې ځانونو ته روزي پیدا کوله. دوی په نسب باندې فخر نه کوو او په منصب او منزل باندې فخر نه کولو. نو د دوی له کتار څخه یوې ډلې ایمان راوړلو. د دغه ایمان راوړونکي له ډلې څخه ځینې دوبیان، ځینې کب نیونکي او ځینې نور د نورو کسبونو خاوندان وو. دوی په مسیح ایمان راوړلو او شاوخوا یې راتاو شول او لاسونه یې د ده په لاس کې کېښودل او ویې ویل موږ د الله تعالی مرستندویان یو. الله تعالی ویلی دي نو کله چې عیسی علیه السلام ته د هغوی کفر ښه ثابت او څرګند شو نو ویې ویل څوک به د الله تعالی په لار کې زما ملاتړ وکړي. حواریونو وویل موږ د الله تعالی د لارې ملاتړي یو. موږ په الله تعالی ایمان راوړی او ای عیسی په دې خبره شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو. ای زموږ ربه موږ په هغه څه ایمان راوړی دی چې تا نازل کړي دي او ستا د رسول مننه مو کړې ده. نو د شهادت ورکوونکو په کتار کې مو ولیکه. عیسی علیه السلام خپل زیات وخت په سیاحت کې تیرولو، له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کېدلو. بني اسرائیل یې الله تعالی لور ته دعوت کړل، بې لارې او چټیات ویونکي الله تعالی لور ته بلل. په دې سفرونو کې له سختیو او سنتیاو او تنګیو پراختیا سره مخ کېدلو. په دې لاره کې صبر کوو او دغه ستونزې قبلولې او شکر یې ادا کوو. په لوږه صبر کولو او په دومره خوراک اکتفا کوله چې له لوږې ورباندې وژغورل شي. حواریون د صبر، سخت ژوند زغملو زهد کې ډیر د لوړ مقام خاوندان وو. دوی ته لږه سختي ورسېدله نو له عیسی علیه السلام څخه یې غوښتنه وکړه چې له خپل الله تعالی څخه سوال وکړي چې دوی ته له اسمان څخه دسترخوان نازل کړي چې خوراک ترې نه وکړي، له لوږې وروسته ماړه شي او له ستونزو وروسته له نعمت سره مخ شي. دوی په خپل سوال کې له ادب څخه کار نه اخیست. دوی وویل آیا ستا پالونکی کولی شي په موږ باندې له اسمان څخه دسترخوان راښکته کړي؟ په عیسی علیه السلام باندې د دوی سوال ښه تمام شو او د دوی د خطاب دغه اسلوب یې بد وګڼلو. ټولو پیغمبرانو له خپلو امتونو څخه په غیب باندې د ایمان لرلو غوښتنه کوله او په غیب باندې په ایمان لرلو یې مکلف کول. او معجزې داسې خارق العاده کارونه نه دي چې ماشومانو ته تفریح او لویانو ته لوبه جوړه شي، بلکې معجزې د الله تعالی نښې دي. هر وخت چې یې زړه شي د خپلو پیغمبرانو په لاسونو یې څرګندوي او له لارې یې په بندګانو باندې د الله تعالی دلیل او حاجت قایموي. نو د هغې له څرګندېدو او له هغې څخه له منکرېدو وروسته دوی ته چانس نه ورکول کیږي. له همدې کبله عیسی علیه السلام په دوی باندې وویرېدلو او له ناوړه پایلې سره د دوی له مخ کېدو څخه یې هم دوی وویرول. دوی د الله تعالی له امتحان څخه منع کړل. الله تعالی له دې کار څخه اوچت او لوړ دی. خو حواریونو په خپل سوال باندې ټینګار وکړه او یادونه یې وکړله چې دوی په دغه سوال کې جدي دي. دوی امتحانول نه غواړي بلکې ډډمنتوب غواړي څو دغه معجزه د راتلونکي نسلونو لپاره یادونه شي. داسې کیسه شي چې د ورځو په تېرېدو یې د کیسې په توګه یادونه وشي. نو د دغه دین د رښتینیتوب دلیل بشي او لومړنیو مؤمنانو
او حواریونو لپاره به مقام او منزلت شي. او هغه یاد کړه چې ملاتړو یې وویل ای عیسی بن مریم آیا ستا رب کولی شي له اسمانه پر موږ د خوراک ډک دسترخوان راښکته کړي؟ عیسی علیه السلام ورته وویل الله تعالی نه وډار شئ که تاسې رښتینې مؤمنان یاست. هغوی وویل زموږ یوازینۍ غوښتنه همدا ده چې له دې دسترخوان څخه خوراک وکړو، زړونه مو ډاډمن او باور مو راشي چې تا راته رښتیا ویلي دي او موږ به په هر ځای د دې کار شاهدي وایو. عیسی بن مریم وویل زموږ ربه پر موږ له اسمان څخه د خوراک ډک دسترخوان راښکته کړه چې زموږ د لومړنیو او وروستنیو خلکو لپاره اختر او ستا له لورې یوه لویه نښه وي. موږ ته روزي راکړه، ته ډېر ښه روزي ورکوونکی یې. الله تعالی وویل زه به د خوراک ډک دسترخوان تاسو ته راښکته کړم، خو که بیا هم ستاسې کوم یو سرغړونه وکړه نو داسې عذاب به ورکړم چې لا تر اوسه مې بل مخلوق ته نه دی ورکړی. د دوی صبر پای ته ورسید، د دوی د دښمنۍ او کینې پیاله ډکه شوه، نو دوی وغوښتل ځان له عیسی علیه السلام څخه خلاص کړي. د هغه قضیه یې روماني حاکم ته وړاندې کړه او ویې ویل دغه سړی ګډوډي رامنځته کوي، زموږ له دین څخه وتلی دی، زموږ ځوانان یې خپل لوري ته بللی دي، زموږ کار یې ګډوډ کړی دی، زموږ پوه خلک یې بې عقلان ګڼلی دي او موږ ته سرخوږی جوړوي. دوی وویل چې دی دولت ته خطر دی، د نظام تابعداري نه کوي، قانون پورې ځان نه تړي، د مشر درناوی نه کوي، پخوانی څیز مقدس نه ګڼي او دی انقلابي سړی دی. که د شر مخه یې ونه نیول شي نو لوړیږي او شر که هر اندازه لږ وي باید کوچنی ونه ګڼل شي. دغه خبره له ځیرکتیا او هیله جوړونې څخه ډکه وه. سیاسي رنګ یې لرلو. دوی پوهېدل چې دیني اړخ د پاچاهانو او حاکمانو غوسه نه پاروي. د دوی سیاست داسې و چې د یهودیانو په دیني امورو کې مداخله ونه کړي. له همدې کبله دوی خبره له سیاست سره یو ځای کړه. پردیو مشرکانو حاکمانو او پاچاهانو ته ګرانه وه چې د کار په حقیقت پوه شي، د یهودیانو په اعراضو پوه شي او له مسیح سره د دوی د دښمنۍ په سبب پوه شي. دوی په دې هکله له پوهې لرلو څخه لرې پاتې وو ځکه په ارادي کارونو اخته وو. خو د یهودیانو سخت ټینګار او د دوی ډیر تګ راتګ هغوی دې ته اړ کړل چې له دغې قضیې څخه ځان خلاص کړي چې د ورځې کیسه جوړه شوې وه. دغه پیښه د حملې په ورځ د مازدیګر له لمانځه څخه وروسته د شنبې په شپه وه. یهودان د شنبې په ورځ په هیڅ نه و پوه. د رخصتۍ ورځ وه، کار نه و، نو دوی ډیره هیله لرله چې فیصله د جمعې د ورځې د لمر د ډوبېدو څخه وړاندې صادره شي او د مسیح په هکله قرار شي. آرام ذهن ویده شي، سهار داسې راپاڅي چې هیڅ شی یې پریشانه نه کړي. د حاکم زړه د دغه قضیې په هکله تنګ شوی و. په هغې کې لیوالتیا هم نه لرله او نه یې د خپل امت لپاره پکې کوم مصلحت لیدلو. یهودیان د فیصلې د اورېدلو لپاره راټول شوي وو. اوازونه یې پورته کول، سپکوی او ملنډې یې وهلې. حاکم ستړی و، وخت هم لږ و او لمر هم ډوبېدو ته نږدې شوی و. حاکم په دار باندې د عیسی علیه السلام د ځوړېدو حکم صادر کړ. د هماغه زمانې جنایي قانون داسې و چې په اعدام باندې محکوم شوی به د دار لرګي په خپله وړي او د دار ځوړېدو ځای لرې و. لکه په متمدنو ملکونو کې ډیر خلک راټول شوي وو چې یو په بل باندې غورځېدل. پولیس زیاتره پردي وو. مامورینو او موظفینو له دغه قضیې سره لیوالتیا نه لرله. اسرائیلیان هم دوی ته ورته وو. دوی یې ترمنځ توپیر نشو کولی لکه پردي خلک چې څوک نه پیژني. شپه راغله، تیارې خورې شوې. ځینو بېعقلو یهودي ځوانانو مسیح ته زیان رسوو، کنځلې ورته کولې او د هغه سپکوی کولو. په محکمه کې سختي، په پښو درېدلو، کنځلو او ازار حضرت عیسی علیه السلام پریشانه کړی و او د دار لرګي چې په اوږو وو هغه هم ډیر درانه وو. مسیح نشو کولی په ګړندۍ توګه په لاره لاړ شي. همغه و چې په هغه باندې ګمارل شوی پولیس یو داسې اسرائیلي ځوان و چې د نورو په پرتله ډیر احساساتي او لوی بې عقل و او عیسی علیه السلام ته د زیان رسولو ډیر لیوال و. امر وشو چې لرګي پورته کړي څو په ګړندۍ توګه کار سرته ورسیږي او له دغه پریشانه کوونکي کار څخه نجات ومومي. په همدې توګه کاروان د اعدامولو ځای ته راورسېدو. د اعدامولو پولیس راوړاندې شول
او دنده یې د ښار له پولیسو څخه واخیستله. ځوان یې ولیدلو چې د دار لرګي بار کړي وو. دغه مهال غشي ویشتونکي مامورین او د دار مسؤلین سره یو ځای شول. غال مغال ډیر شو. په همدې حالت کې د دار مامور هغه ځوان تر لاس ونیولو چې د دار لرګي بار کړي وو. په داسې حال کې چې شک یې نه درلود چې داسې څوک چې په اعدام محکوم شوی دی همغه ځوان هم فریاد کولو او خپل بېګناتوب یې هم اعلان کوو او ویل یې چې دی داسې څوک نه دی چې باید اعدام شي، بلکې د ظلم او ملنډو له کبله هغه ته امر شوی دی چې دار په اوږو یې بار کړي. خو د محکمې پولیسانو دې موضوع ته پاملرنه ونه کوله او په ژبه یې پوه نه شول، ځکه دوی د روم او یونان حاکمه ډله وه. طبیعي خبره ده چې هر جنایتکار د خپل جنایت د برات اعلان کوي او هر جنایتکار فریاد او شکایت کوي. هغوی په ده باندې د اعدام حکم جاری کړ. یهودان لرې ولاړ وو. دنیا شپه او تیاره وه. دوی پوره ګمان درلود چې په دار ځوړند شوی کس مسیح دی. الله تعالی عیسی بن مریم علیه السلام ته د یهودانو له دسیسې څخه نجات ورکړ او خپل ځان ته یې له کافرانو څخه په درناوي او ناپاکۍ سره اوچت کړ. دغه کیسه د الله تعالی هغه قول دی چې د یهودانو په هکله خبرې اترې کوي او هم د دوی د کفر او پر مریم د لوی دروغ تړلو او د دې خبرې له کبله چې موږ د الله تعالی رسول عیسی بن مریم وژلی دی په مصیبتونو او عذابونو اخته شو. هغوی نه حضرت عیسی علیه السلام وژلی او نه یې په دار ځوړند کړی دی، مګر یو بل تن ورته د هغه په څیر کړی شو. او کوم کسان چې د عیسی علیه السلام په هکله اختلاف کوي هسې په شک او ګمان روان دي. د هغه په هکله ورسره هیڅ پوخ معلومات نشته. دا خبره پخه او له شک نه وتلې ده چې وژلی یې نه دی، بلکې الله تعالی ځان ته پورته کړی دی او الله تعالی زورور او د حکمت څښتن دی. دی د الله تعالی په اراده په اسمان کې دی، په هر څه قادر دی. پیدایښت یې د حیرانتیا وړ و. ژوند یې کار یې له پیل څخه تر پای پورې حیرانونکی او خارق العاده و او الهي مطلق قدرت یې ثابت کوو. څه وخت چې الله تعالی اراده وکړي عیسی علیه السلام به له اسمان څخه راښکته کیږي. په هغه یهودیانو او نصرانیانو به دلیل قایموي چې د ده په هکله یې کمی یا زیاتی کړی دی. د حق مرسته به کوي، باطل خلک به نسکوروي، لکه په دې هکله چې موږ ته خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر را کړی دی او په دې هکله صحیح متواتر حدیثونه هم راغلی دي او د هرې زمانې مسلمانانو په دغه حدیثونو باور کړی دی. الله تعالی رښتیا ویلی دي او خامخا به ټول اهل کتاب د عیسی علیه السلام له مرګ نه وړاندې پر هغه ایمان راوړي او عیسی علیه السلام به د قیامت پر ورځ پر هغوی شاهد وي. اصحاب دي لکه ستوري ځارېدل ستا له وجوده، له تا نه یې ځار کړي سر او وینه د حبیبه، د مخ رڼا د لمر څخه هم سپینه د حبیبه، نامه د له شکرو هم شیرینه د حبیبه، د مخ رڼا د لمر څخه هم سپینه د حبیبه، د مخ رڼا د لمر څخه هم